سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه افغاني اوملیټ پخو. ویډیو در سره وګورئ، د ډیر یو خوندور او آسان اوملیټ چل به زده کړئ. د ټولو نه اول به سلور غټې قاشوغې د خوراک تیل یعنی غوړي به یو کړایي یعنی هرکاري ته ور واچو او تاوده به کړو. یو دانه غټ آلو چې د پښتنو په ډیرو سیمو کې ورته پټاټې هم وای، دومره وړوکی پریک شوی دا به د تودو غوړو ته ور واچو او د 3 منټو نه تر 4 منټو دپاره به یې پکې سره کړو. اوس به ورته یو دانه پیاز دغسې پریک شوی ور واچو او تر هغه وخته پورې به یې پکې سور کړو چې تر څو لږ نرم شي. یو دانه ټماټر چې رومي ورته هم وایي دغسې پریک شوی دا به ورته ور واچو. 2 غټې قاشوغې د ټماټرو روب به ورته ور واچو او ښه به یې د یو بل سره ولړو چې میکس شي. نیمه وړه قاشوغه د مالګې به ور واچو یا د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. د وړې قاشوغې څلورمه برخه تور مرچ یعنی تور مرچکی به ور واچو. لږ به یې ولړو چې د یو بل سره ګډ وډ شي یعنی میکس شي. سر به پې کیږدو د 3 نه تر 4 منټو دپاره چې دا ټماټر یعنی رومیان نرم شي. اوس به یې لږ ولړو او دا کم ټماټر یعنی رومیان چې نه نرم شوي دا به په دغه سمڅۍ باندې لږ وټکو او ښه به د یو بل سره ولړو تر هغه وخته پورې به یې پاخه کړو چې دا اوبه وچکي یعنی دا غوړي ترې جدا شي. د 4 نه تر 6 اګۍ یعنی ویو پورې به یې اوس په سر ور واچو. شین مرچکی د خپلې خوښې ور واچوئ. د اګو یعنی د ویو په زیړ باندې مالګه ور واچوئ چې پیکه پاتې نشي. سر به پې کیږدو او اور به ورته درمیانه کړو او د 5 نه د 6 منټو پورې به یې پرېږدو چې د اګۍ پکې پخې شي. دا دی زمونږ افغاني اوملیټ وس تیار شو. نو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.